او نیکې هیلې زما ټولو افغانانو خویندو ورونو بچیانو ته او زما مینوالو ته د زلزلې په باره کې ویډیو ده او دا ویډیو په دې خاطر کوم چې بعضې اشخاص الله نه مني او د الله عذاب نه مني او د الله چې دا دنیا پیدا کړې د سیستم او د طوفانونه راځي وایي چې دا ګنې په خپله راځي د دې په باره کې زما دا ویډیو ده هیله کوم چې دا راسره شیر کړي او هغه خلکو ته ورسي څوک چې د الله په شتون کې شک ګڼي. تاسو ټولو ته معلومات دی په ویډیوګانو کې هم کتلي چې په ترکیې کې په سوریه کې او په لبنان کې انتهایی شدید زلزله راغلی او د دې زلزلې په نتیجه کې په زرهاو انسانان مړه ماشومان ښځې زموږ ډېر مسلمانان ورونه په دې کې شهیدان شو او داسې په سلهاو هغه بلډنګونه چې دې په های کوالټي جوړ کړي چې یاره دا به زلزله نه ورانوي په یو څو سکندو کې الله تعالی د خاورو سره خاورې کړه. نو راځئ اول در باندې دا لږ غوندې ویډیو ګورم او بیا ته وایم چې سوپر پاور څوک دی او دا نظام څوک چلوي د دې باره کې خبرې کوم. کوم کتله همیشه باید الله تعالی نه وویرېږو موږ او تاسې. نن څه شو امریکا سوپر پاور، نن څه شو روس سوپر پاور، نن څه شو چین سوپر پاور. د دې زلزلې مخه خو دې ونیسي که نه چې دا ایټم بم دی او دا د بمونو مور ده او دا 52 تیارې دي یا د یو انسان د مرګ نه بچ شي که نه دا سوپر پاور. الله بالکل و الله دی او الله به همیشه دپاره وي او باید موږ او تاسې همیشه زما پښتنو ورونو همیشه د الله د عذاب نه وویرېږو او 40 ساعته کوشش وکړو چې د الله بندګي اختیار کړو، د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې ژوند تیر کړو. ګوره د مرګ هېڅ معلومات نه کېږي چې کم سکنډ راځي. په دې کې به ډېر خلکو څه پروګرامونه بیا جوړ کړي وو، ډېر داسې خلک به وو چې غټ غټ پروګرامونه به د ودونو پروګرامونه او د کورونو او د کاروبار، مګر د الله عذاب راغی او په یو څو سکنډو کې ټول خلک د خاورو سره خاورې کړه. هر ځای کې چې تاسې اوسېږئ زما بچیانو زما ورونو، که په امریکا کې اوسېږئ که په برطانیه کې اوسېږئ که په لندن کې اوسېږئ په هر ځای کې اوسېږئ دا ګڼئ که په افغانستان کې امقه اسمان امقه الله امقه ځمکه ده او دلته د همدغه شی تاسې وګڼئ. باید د ګناه نه ځان وساتئ او همیشه تیار اوسئ. ګورئ راتګ په پروګرام دی چې سړی د مور په نس شي چې د 1 میاشتو شو د 2 میاشتو شو د 3 میاشتو شو د 8 میاشتو او 9 میاشتوانې پیدا کېږي یا 10 میاشتوانې او تک چې دی بې پروګرامه دی. نو الله دې وکړي چې زموږ او ستاسې مرګ په ایمان کې وي، الله دې وکړي چې زموږ او ستاسې تیاري وي د مرګ دپاره او د الله د عذاب نه وویرېږو. دا سوپر پاور هېڅ کومه دغه نه ورکوي. دا نه دی چې انسان ژوند بچ کولی شي او نه داسې عذاب راوستلی شي او نه داسې طوفانونه راوستلی شي. که الله وغواړي په یو څو سکنډو کې دا ټوله دنیا دله په بل مخ باندې راړئ. نو د الله بندګي باید موږ او تاسې اختیار کړو. د هغه خلکو دپاره دا میسج دی چې نن وکاته چې ترکیې څومره پرمختګي هیواد دی، څومره دغه لري ټکنالوژي لري، څومره غټې غټې خبرې کوي، مګر نن د الله د عذاب په مخ کې د دې د اوښکې رابهیږي او یاران دی چې دا څه وشو چې په 100 سکنډو کې هر څه چپه شو. نو الله دې زموږ او ستاسې وطنونه له داسې عذابونو وساتي او موږ او تاسې به ګوره په افغانستان کې په روز کال څومره زلزله راله او تر څو ورځو پورې ځمکه خوځېده. دا ځمکه څوک خوځوي؟ دا باران څوک کوي؟ دا اسمان چا پیدا کړی دی؟ دا نور سترګه چا پیدا کړې ده؟ همداسې پیدا شوي خو دا الله شته دی، الله پیدا کړي او ډېر کفار دا ګڼي چې الله شته دی. خو زمونږ بعضې مسلمانانو په الله باندې دغه نه جوړه او د الله په قدرت کې خبرې کوي او الله نه مني او دا وایي چې دا دنیا ګنې همداسې پیدا هېڅ شی همداسې نشي پیدا کېدی. دا تیاره خو دې څوک همداسې پیدا کړي خو انسان پرې لګیا دی، محنت پرې کوي که نه. دا انسان دې څوک جوړ کړي که نه، د انسان کې چې کومه ساره دا دې څوک پیدا کړي یا د یو باچا چې ځان ته یو غټ باچا وایي هغه دې ځان د مرګ نه بچ کړي که نه، هېڅکله نه بچ کېږي. الله پیدا کړي او الله بیا اخلي. نو دغه په خاطر وانې وه الله دې دغه خلکو ته بس باقي اجر ورکړي. ډېر پې خفه شو ځکه خپل مسلمانان هم دي